کوم ورور تاسې ته ښکاري دا 2 کاله مخکې ورور نه خور وه عادله اوس عبدالرحمن شوی دی اسادرای کې غږ وکړي عبدالرحمن ورور وایي څنګه چلې وایي مکتب دې پوره شو اوس په چا غږ هم نه کېږي دا دلته راتللو موږ به انځل موږ به همدلته ځکه ورسره بس کلي د کاته کېدل بس هلته دا ښځې خپله سندره ستا کومه سندره وه چې تاویدې والا نه هغه دومره خوشحاله به وشول هغې ویل شکر زموږ نه خدای پاک ورور راکړه ویلې او ښځه په خپله خوښه کې تا خو به ډېرې خېجې نه کېم لیدلې داسې خوب یې مویل بس دې ځای به راسړې غوڅې کړې وې سپینې جامې مې سړو غاړه کې اچولې وي سینډلو کې به تللې او که نه ساده چپلې وکړې دا نامګار مې چې ولیدلې بعد وخت کې به افسوس دغه څه راغلی کاشکې ته څه وخت پوه شولې چې ته نارینه یې هلک یې سلامونه درنو لیدونکو په دې هیله ټول به ښې ژوند به ښه روان وي زموږ د ځانګړو خپرونو په لړ کې نن درته بیخي ځانګړې خپرونه لرو زما او د خواږه یار محمد پردیس په منځ کې چې کوم ورور تاسې ته ښکاري دا 2 کاله مخکې ورور نه خور وه عادله اوس عبدالرحمن شوی دی او ژوند بیخي ډیر توپیر کړی 2 کاله مخکې ښایي دا د داسې نارینهو منځ کې د ناشنا نارینهو منځ کې هیڅ مجال د دې نه و چې دی کښېني اوس د الله تعالی کړو ته ګوره او د الله تعالی کارونو ته ګوره چې یو ښځینه یوه خور او د یوه لور دا په یوه زوی او په یو ورور بدل شوې ده دا چې دغه کیسه څنګه وه دا جریان څنګه و عبدالرحمن یا پخوانی عادله څنګه په دې پوه شو چې عادله نه ده دغه تغییرات ژوند کې څنګه راغلل اوس ژوند څنګه روان دی په دغه مسایلو باندې به له عبدالرحمن سره مرکه لرو د سره به کیسې کوو بنډار ورسره کوو بنډار یوازې زه مخته نه وړم یار محمد پردیس صاحب هم ځینې پوښتنې لري ځکه دی هم په ډېرو داسې دقیقه پوښتنو کې ماشاءالله ډېر ښه دی ځکه مې په مرکه کې ځان سره را شریک کړه ده پسې په عبدالرحمن پسې موږ روداتو ولسوالۍ ته راغلي یو سړی مشي عبدالرحمن وروره جوړ په خیر ښه جوړه خیرات ته په خیر خوشحاله اوسې څنګه دی ژوند څنګه روان دی اوس څه کوې څه مصروفیت بس ولا کلار کلاري ده بس هلته په ټوکې ته بس للون کو او سبق ویم سبق د مدرسې وې جومات ته ځي او که نه ښوونځي ته ځي مدرسې ته ځم مدرسې ته ځي مدرسې درسونه دې کوم ځای ته رسولي قرآن دې زده کړی دی که نه نور قرآن شریف مې نور باندې زده کړی دی په ناظره باندې نه همداسې لکه مخکې چې کله ښځینه وي د قرآن شریف سبق دې نه ویل ولې نه لږ لږ مې ویلی وم ښه ډېر ښه نور ښوونځی د مخکې چې کله ته مثلا عبدالرحمن نه وي هغه وخت کې ښوونځي ته چا نه پرېښودې څه کیسه وه ولې نه تلمه بس څوم صنف پورې د ښوونځی مکتب ویلی دی مکتب مې اتمه پورې مکتب دې اتمه پورې ویلی دی لکه بیا دې خپله هلته پرېښوده که نه پرېښودې نه مې خپله پرېښوسته د غوجادلې نوره مزه مکتب له هلته به راباندې سمپیانې پایدلې لږې لږې بس ما به خپله پرېښوده زه شرمېدم خدای شته ښه یعنې په هغه وخت کې په ښوونځي کې تا باندې خپلې همصنفیانې پوهېدلې چې کیسه بل ډول ده ته څه وخت پوه شولې چې ته نارینه یې هلک یې زه به ډېر وخت نه به ځان پوهېدلم د غریبۍ د واجبات وم او بس اخر به راباندې خدای پاک مهربان شو خوبونه مې چې لیدل خوبونه مې بس څه خوبونه مې لیدل خدای پاک پر داسې یو ناشنا دغه داسې خوب مې ولیدل بس دې ځای به راسړې غوڅې کړې وې سپینې جامې مې سړو غاړه کې اچولې وي بس دې ټایم کې به خلک د تره زامن مې د پلار راغله مبارکي به ورته ورکوله زما پلار به ډېر سخت خوشحاله و په خپله مې ځان ته ولیدل زما اورینټر شم سم د مخې زه کار وشو راپا بسېدم مې به چیانو خوبونه مې لیدل ښه دغه راز دی اول چا ته ویل مور ته دې ویل خویندو ته ورونو ته پلار ته چې دغسې خوبونه ګورم جلی نه یم زه هلک یم دلته زموږ دې کلي کې یوه زړه ښځه وه ما هغې ته ویلې وم هغه به زه د ګودر راتللم ما خدای شته بس به دا څنګه چل دی بس ګپ یې راسره لګوې یا به دې ورکوه یا به درته مېړه کوه یا به دله ښځه کوه پوه شو ګپ شپ یې راسره لګوه ما بیا هغې ته دا راز ویلې بس هغې بیا زما مور پلار ته یې ویلې مور پلار مې ځه سره مې شي زموږ عیل دی زموږ غم وکړو تا نه مشران ورونه وو که نه ما نه مشر دی لکه مشر ورور درنه وو ته یې دویم وي خو مخکې خور حسابولې ښه ټول کورنۍ کې څو کسه یاستئ مور و پلار سره څو ورونه څو خویندې یاستئ 4 ورونه ما د خدای 5 خویندې پخوا 5 خویندې وې شپږ پخوا شپږ وي ښه یوه پوښتنه چې دا پوښتنه زما ډېر وخت نه ذهن کې ګرځېدله پردیس صاحب هغه دا وه
دا رښتیا ده چې په پښتنو کې خصوصا پښتانه ټولنه کې کورونو کې خویندو ته عمره حق او عمره حقوق نه ورکوي لکه څومره چې نارینهو ته ورکوي خبره رښتیا ده او رښتیا ده لکه ته چې کله عبدالرحمن نه وي کله چې ته کورنۍ ته ستا پوه شوې نه وه چې تا هلک نه یې که نه ته جلۍ هغه وخت کې رښتیا هم تا ته یو ډول ټیټ غوندې نظر کېده څه حساب دغه ولا په هغې ټایم مې هم عزت ښه ډېر و اوس مې هم عزت ښه ډېر دی ما ته حق ورکول کېږي کورونو کې ولې نه ورکول کېږي ورکول کېږي ولې تا ته ښوونځي ته بیا پرې نه ښودلې نو څه ښوونځي ته ما په خپله پرېښوسته ښوونځي مکتب له به ما په خپله مکتب پرېښوسته بس خدای څه شرمېدم به بعد وخت کې به د جنکۍ نه مې بس خدمت به لیکلی شو بس بعد وخت به جي کړلو بس به ډېر غټ ما پوه شولې ما به سوال بعد وخت نه شو حل کولی بس یو ټک به یې راکړه بس ما له بس افسوس راغلی مکتب کې تنبل وي څنګه لټ مې مکتب کې نه مکتب کې بس لکه په خدمت د ساعت نه پیدلم خو تلم به ولا سینډلو کې به تللې او که نه ساده چپلې وکړې پټو چپلې به مې خو کړې وي کله چې ښځینه و لباس یې اغوسته څه رقم رنګ دی خوښي د هغه وخت کې څنګه رنګ دی ډېر اغوسته بس تور حجاب هم اغوسته تور حجاب سره کور کې چې به کله وي واده ته چې به تللې جامې به دې څه رقم رنګ خوښېده څه رقم کالي به دې کول بس ساقي جامې مې دا کولې ساقي جامې زه ډېر ښه نو قدرمنو لیدونکو تاسې د عبدالرحمن له خولې د هغه د ښځېتوب د وخت هغه یا د جلیتوب د وخت خاطرې اورئ ملګرو سره دې راشه درشه جنکیانو سره څنګه وه کومې جنکۍ چې تا ورسره بنډارونه کول هغوی اوس ګوري نه ګوري کلي ولس کې ولا هغوی د بس اوس ما نه لکه زه دې پخپله هم شرمېږم پوه شوې بعد وخت کې غږ کوي خو زه دې سترګې ښکته کوم نه ورکه بده خبره ده تر ځان نه معرفي کوم هلکانو یوه خبره وکړه چې که ملک خو دله خواږه خواږه نه دي درکتلي چې اوس هغه له کله کله سترګې مې درته لګېدلي داسې خو کله نه شوي ولې نه داسې کله شوي دي کلي ولس کې چې مثلا وخت یې ولک وکړه ملګری و هغه به ګپ هم لګاوه څه خبرداری به وه هغه وایي چې زه په ده باندې عاشق وم څه وایي نه ګپ شپ لګوي زه په ده عاشق وم ښه وایي هغه ګپ لګوي ښه ګپ یې لګاو او ګپ یې لګاو ښه بیا صحیح اما شرور یو کته نه که شرور دلته ناست و ویل هغه خفه چې دا ولې جلوس زموږ نوبت یې ونیو نه هغه دومره خوشحاله پوه شول هغې ویل شکر زموږ نه خدای پاک ورور راکړه ویلې دا خدای پاک ودروي زموږ هم خدای شته دی موږ باندې الله مهربانه شي بېشک بېشکه زموږ په دې خوشحاله ویلې چې موږ له خدای پاک ورور راکړه څه پلان دی مشر بل رور درنه شته هغه واده کړی که نه هغې واده کړی دی او ستا څه کیسه روانه ده کوزدې مخه چا رانیولې که نه ولا د کوژنې کیسه به روانه ده بس پلار مې خدای شه سبق ووایه سبق دې چې ویلی بیا به درله ښځه وکړم او ښځه په خپله خوښه کې تا خو به ډېرې خېجې نه کېم لیدلې او په خپله خوښه خو به خود کوم داسې څوک به دې پې نښه کړی نه وي چې هغه د ماشومتوب په وخت کې تا ډله ټپله کې به در سره ګرځېدله او عدله به در سره تلله او اوس همغې سره واده وکړي داسې کم ذهن کې څه لري ولې نه ډېر ګپ شپ پې راته لګا بس اوس مې معلومه کړې ده بس خدای مهربانه دی بس خدای دې وکړي چې څوک دې معلومه کړي چې همغه درته پلار کوژدن کړي او واده ورسره ژوند کې دا به ډېره خبره شي داسې څه ارمان دی هغه وخت کې که نه چې کاش کې زه زما دا حالت بدل شي نارینتوب ته یا هلکانو ته او زه بیا هغه ارمان زما پوره شي داسې کوم ارمان و ولا واده له بس تلم که نه بعد وخت کې د نامګار مې څه ولیدلي بعد وخت کې به افسوس دغسې راغلی کاش کې خدای پاک هله کړې وی دغسې ښځه دې وي څنګه به ښه وي په هغې ټیم لکه زه په ځان پیدلم او رښتیا سړي له بیا دا زور هم حسان صاحب ورکوي چې کله د ده حالت د نارینه وي او بیا دا وایي چې زه په کله واده ته لاړم ناوې به مې وکتم ویل کاشکې دغه زما واده م شي یوه ښځه زما په نوم شي یوه ناوې وګورم که نه ځکه زه پوهېدم چې زه اصل کې نارینه یم ولې اوس په دې خلکو کې شمېرله شوی یم زه ډېر د خدای شکر دی چې ته اوس له هلکانو سره راګرځې لوبې کې خوشحالي کې بنډار کې اوس په دوی کې شمېرل کېږي اوس پلان څه دی دې نه وروسته د زده کړو دپاره زده کړو دپاره به دا سبق مې څه وویل بس بیا به یو کار ته وځم د خیر چوکۍ څه مې زده شي او کوم کسب سره شوق لري لکه د جو کارخانه شي یا همداسې یا چپلو کارخانه شي همداسې یو بل شي کارخانه شي چې ځان ته یو کار بار برابر کړم تعلیم نه کولی پوهنتون داسې ووایي تعلیم بس تعلیم موږ باندې عمر تېر دی بعد دې نه موږ تعلیم بیا کوو نه تېر دی بعد 19 کالو به یم 19 کالو خو عمر نه تېر مړه بعد هغې نه موږ تعلیم نه شو کولی چې اول نه تعلیمونه کې بیا نه شو کولی موږ خو پیغام دا دی او توصیه دا ده چې خدای دې وکړي چې دا پاتې زده کړې چې اتم پورې د مخکې ویلې پاتې ځکه اسناد خو به لري دا پاتې درسونه اوس ولوله بیا پوهنتون ولوله نو خدای مهربانه دی صحیح ده بس همداسې چل به وکړم
عبدالرحمن ما ویل چې دا واده لسی په کله تللی د ښځینه خپلې سندرې دي که نه تا پکې کله ګډا کړې ده یا د سندرې ورسره ویلې دي یاره ګډلې به مې پکې او بس سندرې مې لکه بس نه دي ویلې شرمېدو به بس او هلته دا ښځې خپله سندره ستا کومه سندره وه چې تا ویدې والا ولا بس هغه د ویل بل مونږ تاوید را تاویدو صحیح ده یو شی چې عموما یوازې زموږ اساسه ټولنه کې نه بلکې خای په ډیرو نورو ټولنه کې رواجي خصوصا خزینه چې کله له کوره وځي ښوونځي ته ځي یا پانتون ته ځي یا کار روزګار ته ځي دغه د خزینه او د زورېدو یو کیسه شته دا یو حقیقت دی او باید موږ یې ووایو داسې کله شوي چې ښوونځي ته تللې په لار هلکان زورول یا مثلا درته ګوري یا درپسې شپېلۍ وهلې یا بل شی داسې کله شوي او که شوي څومره به زورېدې څومره به خفه کېدلې ولا خفه کېدلو به دا کیسه شوې ده داسې کله شوي دي یعنې دا یو حقیقت دی چې نجونې په زموږ اساس په دې کلي ولس کې چې کله ښوونځي ته ځي بعضې یو نیم داسې ځوان پیدا کېږي چې هغه زورول کوي ولې نه اوس چې ته هلک شولې وجدان یا ذهن دا اجازه درکوي خپل زړه درته دا اجازه درکوي چې بل څوک وځوروي نه څوک وځوري نه داسې ذهن داسې نه راځي نه ښه وړاندې ژوند باندې غږېږو اوس چې کله کلي کې ګرځې راګرځې هغه ملګري چې مثلا مخکې ته د جلیو جنکیانو په کالیو کې لیدلی او اوس نارینهو کالیو کې دغه لکه د مرکې نه وړاندې هم ځینې ملګرو زورول کول ځینې خبرې کولې دغه حالت څومره ورسره په تکلیف خو نه یې دې سره نه په تکلیف نه یم بس هغه د ګپ شپ لګی پوه شولې او زه ورته غږ نه کوم بعد وخت زه خپله وګورم مزید خپل نه پېژنم خپل ملګري ښه اسادرۍ کې غږ وکړي عبدالرحمن وروره وایي څنګه چلې وایي مکتب دې پوره شو په چا غږ هم نه کېږي یو بله پوښتنه مسرور صاحب هم دا پوښتنه پردیس ویله دا ورسره شریکه کې دا د هغه پوښتنه ده او دا هم یو حقیقت دی ملګري دې داسې نه وایي چې تاسو څومره سپینې او داسې ډېرې داسې پوښتنې کوئ چې هغه ښایي په ځینې ښه ونه لګي دا پوښتنه چې کله چې یو ډله هلکان ناست دي یا یو هلکي خصوصا زه له واده نه مخکې مې دا کله چې به مې پوهنتون کې نجونې لیدلې یا به مې خپل کلي ولس کې داسې جلۍ یا داسې ښځینه چې هغه به مثلا قد قامات او ښکلا نه ښایست نه مالامال وه زړه کې به مې دا ګرځېدل چې او دغه جلۍ که الله تعالی زما په نصیب کې او زه ورسره وکړم که نه دا جنکیان چې خپل منځ کې سره ناست دي او داسې یو ښایسته ځوان یو ښایسته هلک ګوري هغوی د هلکانو په اړه څه وایي تاسو به داسې ته خو هغه وخت کې ملک وي په ځان پوهېدلې که نه دا جنکۍ څه وایي داسې وخت کې همدغسې صحیح خبره کوي نه څه وایي کاشکې دا مې میړه وي او بس ښځه وي یا دا پلانې سړی ښایسته دی کوي داسې خبرې کوي خپل منځ کې داسې یو راز سره لري ولې نه ګپ شپ لګیا خپل منځ کې تا به ورسره څوک یاد وکړي ولس کې نه تا ورسره څوک نه دی یاد کړی نه ښه صحیح ده بس ډېرې خبرې وي چې زموږ لیدونکو لپاره هغه پوښتنې چې د ده په اړه به وي پخوا هم ځینې ځواب شوي مرکو کې د سره ډېرو میډیاګانو مرکې کړي خدای دې وکړي چې دې مرکه کې هم ځینې پوښتنې چې پاتې وي هغه ځواب شوي وي نو حسن صاحب کومه پوښتنه نیمه در سره ترې وایي کې کنې مخه خبه وکړو ورسره ملګرو فریدون د عبدالرحمن ملګری دی له ده سره اوس ناسته ولاړه ډېره زیاته کې فقط د عبدالرحمن په اړه لنډ معلومات یې اخلو چې داسې کم څه دي چې هغه په نورو هلکانو کې دی نه ګوري او په عبدالرحمن کې ګوري سړی مه شي ورور جوړې کړه دی الله دې خو یې که نه خوشحاله اوسې عبدالرحمن دې اوس ملګری دی ورسره کښېنې هغوی ناسته ولاړه د نور هلکانو غوندې ده که نه لږ فرق پکې شته دی به اوس خو ماشاءالله ډېر راغه شوی که نه خو د نورو هلکانو په چې دی که نه په نسبت باندې لږ داسې دغه پکې شته تغیرات پوه شئ چې دې کې هغه دغه نشته له او لږ به هېره دوه په تر دوه سره دا هېر راښه کېږي 2 کاله مخکې چې دی تازه عملیات شو او اوس چې 2 کاله پې تېر شوي دي څومره فرق پکې راغلی دی بس دې کې خو ماشاءالله ډېر دغه دی که نه ډېر فرق پکې راغلی دی پخوا به چې کوم هغه دا به کول که نه دتونه پوه شه پکې اوس داسې ساعت نشته له هغه لږ بس پکې خو راکم شوي دي اوس پخوا پکې ډېر و او داسې ساعت پکې هغه چې دی که نه بس راکم شوي دي یعنې ورو دا د نارینهو عادتونه پکې په ډېرېدو دي او دا نارینهو دا چې دی عادتونه دا پکې که نه تګ ورو دغه دي که نه بس په ډېرېدو دي لکه پخوا چې و که نه دې لکه دا غونډ دغه چې عادتونه که نه بس لکه خدایانو په ځای باندې وو خو دا ټول دغه شي که نه بس که نه ورک شوي دي داسې ساعت دا چې کله عبدالرحمن نو جلی وه تا لیده کاته دې ورسره کېدل لیدل دې چې معلومات یې لرل بل لیده کاته خو ورسره ځکه کېدل که نه
چې خو دا مخامخ دی که نه خو لکه دا مخامخ کور دی دا موږ زیات په ټیم دی پوه شئ دا به دلته راتله لوښي موښي به وینځل موږ به همدلته ځکه ورسره بس خو لیده کاته کېدل بس کله چې دې واورېدل چې دا نارینه د څومره په حیران شولې فکر ذهن ته دې څه راغله بس ډېر دغه شوم حیران شوم اوسه پورې څنګه دا دی که نه بس خال اوس څنګه خال شو بس داسې که نه بس خو حیرانتیا دا وه خبره وه بس خوشحاله اوسې بس ښه ملګرتیا اوږده ملګرتیا خدای م تر اخره سره یو ځای لره او بس الله امین همداسې خوشحاله اوسې ډیره زیاته مننه قدرمنو لیدونکو چې مرکه مو راسره وکتله عبدالرحمن مو واورېده د مرکې په پیل کې مو ویل چې 2 کاله مخکې عبدالرحمن نو ادله و دی په ځان پوهېده چې دی عبدالرحمن دی دی نارینه دی خو دغه ټولنې رواجونو د دې اجازه نه ورکوله چې د خپل راز ښکاره کړي او بالاخره دا ښکاره شوله 2 کاله وړاندې د عملیاتو د دې شوي دي او له عملیاتو وروسته دی مکمل په نارینه بدل شوی نو ډېره زیاته مننه چې راسره وئ مرکه مو واورېدله کور مو آباد تر بل دغه ډول یو پروګرام چې ستاسو چوپړ ته حاضرېږو موږ په خپلو نیکو دعاو کې یاد ساتئ الله مو مل شه